له ترکیې څخه تازه او بد خبر. افغان کډوالو سره ترکیې نوی ظلم پیل کړی. دا چې دا ظلم کوم دی، څه شی، ولې او څنګه پیل شوی دی، ویډیو کې وګورئ. د ترکیې د ازمیر د مدافع وکیلانو ټولنه وایي چې دغه هیواد کې نږدې 100 تنه افغان کډوالو په زوره لاسلیکونه اخیستي چې ګواکې په خپله خوښه افغانستان ته ځي او د هغوی د جبري ستنولو پروسه یې هم پیل کړې ده. تازه او مهم خبر: د ترکیې تازه او درانه ظلمونه د ټولنې د دې غیر قانوني عمل د ترسره کوونکو خلاف شکایت درج کړی. د ازمیر د مدافع وکیلانو ټولنه وایي له دغه افغان کډوالو سره د اخراج په موخه د دوی کلک او تازه ناوړه چلندونه ده ښیي چې دوی له افغانانو ډیر په تنګ دي. له کډوالو سره بد چلند کوي. د ترکیې میزوپیاتما خبري اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې دغه کډوال به افغانستان ته ولېږدول شي.